بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته مو زه فهیم الافغان هرکلی کوم. د میدان وردګ لوړو زده کړو مؤسسه کې استادانو او اداري کارکوونکو ته د کیفیت لوړاوي او اعتبار ورکونې د 11 معیارونو د تشریح او تفسیر تر سرلیک لاندې 3 ورځنی ورکشاپ پیل شو چې موخه یې د استادانو او اداري کارکوونکو علمي او مسلکي ظرفیت لوړونه ده. عدلیه وزارت وایي چې د مرکزي زون د غصب شوی امارتي ځمکو قضیو ته د رسیدنې اختصاصي محکمې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د شهرنو ښارګوټي په نامه د نږدې 815 تجربه ځمکې د سندونو او مدارکو په بررسۍ سره پریکړه وکړه چې یاده شوې ټوله ځمکه امارتي ده. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست اړوند اسلامي زده کړو امریت د راپور له مخې د 1404 هجري شمسي کال له پیله تر دې مهال په دغه ولایت کې 2226 تنه زده کوونکي اسلامي زده کړو ته جذب شوي. تېره ورځ شنبې د زمري 18 له ایران څخه 3420 افغان کډوال د اسلام قلعه او ورېښمو بندرونو له لارې هېواد ته راستانه شول. دغه راز په دې موده کې له پاکستان څخه هم 415 افغان کډوال د تورخم سپین بولدک او بهرامچه یعنې ډیورنډ فرضي کرښې له لارې افغانستان ته راستانه شول. د فلسطین سرې میاشتې ټولنه وایي چې صهیونیستي رژیم په خان یونس ښار کې د دې ټولنې پر مرکزي دفتر برید کړی. دغه ټولنه زیاتوي چې د دغه برید له امله د دې ټولنې یو کارکوونکی شهید او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي تېره ورځ شنبې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره په اسلام آباد کې وکتل. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د کتنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د سیمې د ثبات لپاره د همکاریو پر پراختیا او سوداګریزو مسایلو باندې خبرې کړې. درنو اوریدونکو، د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه هم دومره وو چې درته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.